د قرآن کریم شپږدېرشم سورت سورت یاسین سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 83 آیات او 15 رکوګانې لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پوره رحم کوونکی دی. یاسین. والله اعلم بمراده، یعنی دا هغه الفاظ دي چې په معنا یې یوازې الله جل جلاله خبر دی. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قسم دی په دغه قرآن کریم باندې چې ډیر محکم دی چې بېشکه ته خامخا د هغو رسولانو څخه چې پر سمه لار یعنی ته یې روان پر سمه لار. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما نازل سوی دی تا ته دغه قرآن کریم د طرفه څخه د هغه ذات چې ښه غالب رحم والا یعنی مهربانه دی. د پاره د دې نازل سوی دی چې ته وبېروې هغه قوم چې نه وبېرول سوي پلرونه د دی یعنی تر اسماعیل علیه السلام پورې، نو و دی غافلان یعنی نه خبره. لقد حق القول على خامخا ثابت سوله خبره یعنی خبره د عذاب پر اکثرو د دې باندې یعنی په ازل کښې، نو دی ایمان نه راوړي. بېشکه موږ ګرځولي دي په غاړو د دې کښې توقونه، نو دغه توقونه تر زنو د دې پورې دي، تر زنو پورې دي، نو د دې سرونه پورته کړل سوي دي یعنی د دې توق په وجه باندې جګ او لوړ ولاړ دي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. او ګرځولي دي موږ په مخ د دې کښې دیوال او د وروسته د دې یو دیوال او پټې کړي مو دي سترګې د دې، نو دوی هېڅ نه ویني.
او برابر دی پر دی باندې چې و بیروي ته دی یعنی د عذاب څخه او که و نه بیروي خودی ایمان نه راوړي. بشک همدا خبره ده چې ته بیروي هر هغه څوک چې متابعت کوي د فند او نصیحت یعنی د قران کریم او بیردلی وي د رحمان یعنی الله جل جلاله څخه پر غیب باندې یعنی بغیر د لیدلو د الله جل جلاله څخه بیریږي. نو تزيري ورک اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته په مغفرت یعنی بخښنه سره او په اجر لی او په اجر باندې چې عزت والا دی چې مراد ځنی جنت دی. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بشک موږ همدا موږ به ژوندي کوو مړي او لیکو موږ هغه چې مخکې لیږلي دي او هغه نشي یعنی هغه علامې د قدمو ده دي او هر شی شمیرلی دي موږ هغه په کتاب ښکارا یعنی لوح محفوظ کښې. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. او بیان که اے محمد صلی الله علیه وسلم دغه کفارو ته یو مثال د اوسیدونکو د هغه کلی چې د انطاکیه په نامه یو کلی و. کله چې ولېږل موږ ودی ته هغه دوه استازي نو تکذیب یې وکړي دی د هغو دواړو. بیا موږ الله جل جلاله وایي قوت ورکړي و دغو دوو ته په یو دریم کس سره. نو بیا دغو استازو وویل چې بېشکه موږ تاسې ته رسولان یعنی استازي یو د طرفه د عیسی علیه السلام. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. نو دغه د انطاکیه د کلی خلکو ورته وویل چې نه ستاسې مګر انسانان یاست موږ په شان او نه دي رالیږلي رحمان هیڅ شی یعنی نه وحي او نه رسالت د هیڅ شي ستا نه ستاسې مګر درواغ وایاست په د خپله دعوه کښې یعنی استازي نه ستاسې د الله جل جلاله د طرفه څخه. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. نو ویل استازو چې رب زموږ ته معلوم دی دا چې بېشکه موږ تاسو ته خامخا درلیږل سوي یو او نه څه پر موږ باندې مګر رسونه د یو پیغام ښکاره ده یعنی د معجزاتو سره. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
نو ویل د دغه کلی یعنی انطاکیې خلکو چې بېشکه موږ بدپالي مو نیولې ده په تاسې باندې قسم دی که چیرې تاسې منع نه سواست خپلې دعوې یعنی د دغه رسالته څه نو موږ به خامخا تاسې سنګسار یعنی په ډبر وویلو او خامخا به ورسېږي و تاسې ته زموږ د طرفه څخه یو دردناک عذاب. نو ویل دغه استازو چې بدپالي ستاسې هغه ستاسې سره ده چې دغه کفر دی آیا نو کفن درکړه سي تاسې ته بلکې تاسې یو قوم مسرفان یعنی د حد څخه تجاوز کوونکي یاست. او رالی دلیل طرف څخه د هغه ښار یو سړی چې د حبیب نجار په نامه باندې و چې رازغستلی نو ویې ویل ای زما قومه تاسې متابعت وکئ د دغو رسولانو د دغو استازو تاسې متابعت وکئ د هغه چا چې نه غواړي ستاسې څخه اجر یعنی بدله او حال دا چې دوی پر سمه صافه لار روان دي. نو دغه د حبیب نجار په نامه چې کوم کس و هغه دا خبره وکړل چې څه عذر دی ما ته چې عبادت نه کوم د هغه چا یعنی د الله جل جلاله چې پیدا کړی یم زه او خاص دغه الله جل جلاله ته بیول کېږي تاسې آیا زه ونیسم بغیر د الله جل جلاله څخه نور معبودان چې عبادت یې وکم که اراده وکړي و ما ته رحمان یعنی الله جل جلاله د ضرر رسولو نو د په باندې کې زما څخه شفاعت یعنی سپارښت ته دی هیڅ شی او نه به دوی ما خلاص کړي په زور یعنی کله چې الله جل جلاله ما ته تاوان رسول وغواړي نو دغه باطل معبودان نه دوی زما سپارښت کولی سي او نه دوی ما خلاصولی سي د الله جل جلاله څخه نو بېشکه زه په دغه وخت کښې خامخا په ګمراهۍ کښې یم ښکاره یعنی کله چې زه د الله جل جلاله څخه بغیر د نور شانو عبادت کوم نو زه به په ګمراهۍ کې ښکاره یم. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال بېشکه زه چې ایمان مې راوړی دی په رب ستاسې باندې پس نو تاسې واورئ زما څخه یعنی دغه د حبیب نجار په نامه کس مسلمان کړل سو او بیا د دغه کلي خلکو د خوا څخه شهید کړل سو نو بیا د الله جل جلاله د طرفه څخه ورته وویل سول چې ننوځه ته و جنت ته نو بیا وویل دغه حبیب نجار په نامه چې کاش قوم زما پوه سوی وای په دې باندې چې بخښه وکړه و ما ته رب زما او وی ګرځولم زه د عزت ورکړه سوو انسانانو څخه یعنی د جنت په داخلېدلو سره چې زه یې جنت ته داخل کړم. بعد
صيحة واحدة فإذا هم خامدون. او نمو نازل کړي پر قوم د دغه کس یعنی د حبیب نجار پر قوم باندې ورسته درده یعنی د شهادت څخه ورسته مهیس یو لشکر ور باندې نازل نکړي د اسمان څخه، او نو موږ نازلون کې د یو لشکر د ملائکو چې د اسمان څخه نازل کړو. نو عذاب د دې قوم مگر چغه و یوا د جبرائیل علیه السلام نو نا ببر دی مړه یخ پراته و لکه ایره د ور داسې پراته و. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. آی افسوس پر بندگانو یعنی کافرانو باندې ندی راغلی دوی ته هیڅ رسول مگر و دی چې پر هغو باندې به ټوکی یعنی مسخره کولې. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. آیا نه ویني دغه کفار چې څومره ډیر هلاک کړي دي موږ په خوا د دې څخه د زمانې د خلکو څخه چې بهشکه هغه یعنی هغه هلاک سوي و دې ته بیرته نه راګرځي، او نه دي دا ټول مخلوق مگر پنیز موږ به حاضر کړی سي د پاره د جزا. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. او یو بل دلیل د علامو څخه د قدرت الله جل جلاله و دی تمزکه ده چې مړه یعنی وچوه چې ژوندۍ کړل موږ دغه مزکه په اوبو سره او بیا راو باسو موږ دغه مزکه څخه دانې نو ځینې دغه دانو څخه بیا دی خوري. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. او پیدا کړی دی موږ په دغه مځکه کې باغونه د خرماو او د انګورو او موږ به ولیدي یعنی جاری کړی مو دي په دې مځکه کې د چینو څخه د اوبو د پاره د دې چې وخوري دی لمیوي دغه او نه دی پیدا کړی دغه میوه لاسونو د دی آیا نو دی شکر نه باسي. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاکی د هر عیب څخه یعنی هغه الله جل جلاله لره چې پیدا کړی دي دغه ټولي جوړې یعنی قسمونه ټول د هغو شانو څخه چې مزکه راشنه کوي یعنی زرغونه کوي او د ځانو څخه د دې یعنی د دې د نفسو څخه او د هغو مخلوقات څخه چې دوی نه پیژني. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
او یو بل دلیل د قدرت د الله جل جلاله هغه دوی ته شپه ده چې راباسو موږ له دغې شپې څخه ورځ چې ناڅاپه دوی ننوتونکي وي په تیارو یعنی تاریکه کښې. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. او بل دلیل د الله جل جلاله د قدرت د علامو څخه لمر دی چې ځي پر خپل ټاکلي لاره باندې یعنی خپل ځای ته. دغه خاص حرکت د لمر دا اندازه ده د شی غالب او قوي یعنی الله جل جلاله له طرفه. او بل علامه د قدرت د الله جل جلاله سپوږمۍ ده چې اندازه کړي مو دي یعنی ویشلي مو دي موږ و دغه سپوږمۍ ته منزلونه چې وګرځېږي په نظر یعنی په سترګو کې لکه هغه شاخله د خرما چې کله زړه سي. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه د لمر لایق دغه لره یعنی د لمر په وسه نه ده چې لاندې کې سپوږمۍ په خپل وخت او زمانه کښې او نه شپه مخکې کېدونکې ده تر ورځې او دغه ټول شان په اسمان کښې روان یعنی ګرځېدونکي دي. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. او یو بل نشه د دلیل د قدرت د الله جل جلاله دوی ته دا ده چې سواره کړي دي موږ اولاد د دې په کښتۍ ډکه هغه کښتۍ کې چې ډکه کړه سوې وي او پیدا کړي دي موږ دوی ته په شان د دغه کښتۍ هر هغه څه چې دوی پر سپرېږي. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. او کچیر اراده وکړو موږ نو غرق به کو دی نو هیڅ فریاد به نه وي دی ته او نه به دی وي چې خلاص کړل سي یعنی د غرقېدو څخه مګر په رحمت یعنی مهرباني خپل سره او د پاره د نفع اخیستلو تر یو معلومې نیټې چې مرګ دی تر هغه وخت به دی استفاده دي کوي. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. او کله چې وویل سي ودی ته چې ځان وساتي د هغه څه چې ستاسې په مخ شي دي یعنی د دنیوي عذاب څخه او له هغه څه څخه چې وروسته درپسې راځي ښایي چې پر تاسې رحم وکړل سي او نه راځي دوی ته هیڅ دلیل د دلایلو د قدرت الله جل جلاله مګر دوی د هغو څخه مخ ګرځونکي یعنی اعراض کوونکي وي. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا
يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. او کله چې ویل سی ودی ته چې تاسو نه پکور کوي و دغه محتاج او عاجز خلکو ته د هغو شان یعنی د هغو مالو څخه چې رزق او روزي درکړي دي تاسو ته الله جل جلاله، نو وايي هغه کسان چې کافران سوي دي و هغو کسانو ته وايي چې ایمان یې راوړی دي آیا موږ ورکړو طعام او خوراکه و هغه چاته کچیر د الله جل جلاله خوشوي نو خوراک او طعام به ورکړي وي و هغه ته، نو نه استاسي مگر په گمراهي ښکارا شي. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او وايي دغه کفار چې کله به وي دغه وعده یعنی د قیامت ورځ راته وی شي کچیر تاسو یاس رښتینی او صادقان یاس. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. نو الله جل جلاله وايي چې انتظار نه کوي مگر د یوې چغې چې اسرافیل علیه السلام به وهي چې وبین سیدی حال دا چې دوی په جګړو او جنجالو سره اخته وي، نو دوی به طاقت نه لري د وصیت کولو او نه به خپل اهل یعنی خپل کورنۍ ته بیرته ورسي یعنی د خپل مصروفیات څخه. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. او بیا به پکړه سي پښپېلې کشي نو نه به بر بدی د خپل قبرو څخه پر طرف د خپل رب جل جلاله زغلی او روان بوي. او وايي بدی یعنی ای افسوس زموږ چا راپورته کړو موږ د خپل زایو د خوبو څخه دا هغه دوهم ژوندون دی چې وعده یې کړی و رحمان جل جلاله او رښتیا یې ویلي و رسولانو. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نبوي یعنی دغه دوهمه شپېلې مگر یو چغه بوي نو ناصافه به ټول فنیز موږ حاضر کړل سوي وي. نو نن ورځ به الله جل جلاله وایي چې د قیامت ورځ ده ظلم ونه کړل سي پر هیڅ نفس باندې د هیڅ شي او جزاء او بدله به نه درکول کیږي تاسو ته مگر د هغو اعمالو چې واس تاسو یعنی په دنیا کې مو کول. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك
بېشکه هغه خاوندان د جنت یعنی جنتیان به نن ورځ په مصروفتیا کې د لذت یعنی د خوند اخیستلو وي. دغه جنتیان او د دې ښځې یعنی بیبیګانې به وي په سایو کې پر تختو یعنی پر تختو او چپرکټانو به ناست وي، تکیه کوونکي به وي. وی به دوی ته په دغه جنت کې قسمه قسم میوې او دوی ته به وي په دغه جنت کې هغه څه چې دوی غواړي یعنی ارزو یې لري. وی به دغه جنتیانو ته سلام په ویلو سره د الله جل جلاله د طرفه چې رحم والا دی. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. او وبویل سي را جلاسي نن ورځ ای مجرمانو یعنی کافرانو د مؤمنانو څخه جلاسي. او آیا حکم نو کړی ما و تاسو ته یعنی په ژبه د رسولانو سره ای زامنو د آدم علیه السلام په دې سره چې عبادت مکوئ تاسو د شیطان، بېشکه دغه شیطان ستاسو دشمن دی ښکاره. او چې عبادت کوئ زما دغه عبادت زما لاره د مستقیمه یعنی برابر و جنت ته تللې ده. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. او خامخا په تحقیق سره گمراه کړي وو یعنی شیطان له تاسو څخه ډیر خلک. آیا نو نه استاسي چې عقل وچلوي یعنی د عقل څخه کار واخلي؟ دا دوزخ دی هغه چې تاسو چې واده در سره کړی سوی و. نن وزي تاسو نن ورځ و دغه جهنم یعنی دوزخ ته په سبب د هغه چې تاسو کافران کېدلاس په دنیا کې یعنی کفر مو کوي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نن ورځ به مهر ووهو موږ پر خلو د دی او خبرې به وکړي له موږ سره لاسونه د دی او شاهدي به ورکوي پښې د دی پر هغو کارونو چې دوی کول یې په دنیا کښې. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. نو الله جل جلاله وای که اراده کړی وای موږ نو خامخا به منابدي کړي وای، استکړي به مو وای، نابودوالی به مو راوستلي وای پر سترګو د دوی. نو بیا به دوی مخکې سوي وای هغې لارې ته چې پر تلل، نو څنګه به دوی لیدلې وای یعنی دغه لار. او که چیرې اراده کړې وای نو مسخه کړي به وای موږ دوی یعنی شکلونه به مو وربدل کړي وای پر خپلو ځایو باندې. نو دوی به طاقت نه درلودی د تېرېدلو پر دغه لار او نه د بیرته ګرځېدلو یعنی وشاته. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.
او هغه چاته چې موږ اوږد عمر ورکړو نو نسکوره به کو هغه یعنی سرچپه به کو په د خپل پیدایښت کې نو آیا دوی عقل نه لري یعنی هغه ذوب چې په کوچنیوالي په اول کې د پیدایښت وو چې کله ډیر عمر ورکړو هغه ذوب او کمزوروالي په آخر د عمر کې بیرته راګرځي او نه دی ښوولی موږ وده ته یعنی محمد صلی الله علیه وسلم ته شعر او نه ښایي وده لره شعر ویل نه دی دغه قرآن کریم مګر خالص ذکر دی یعنی پند او نصیحت دی او قرآن دی یعنی ښکاره کوونکی دی د احکامو چې وبېروي هر هغه څوک چې وي ژوندی او ثابته سي خبره یعنی د عذاب خبره پر کافرانو باندې ایا نه ویني دوی یعنی ویني چې بېشکه موږ پیدا کړي مو دي و دوی ته د هغه څه څخه چې جوړ کړي دي لاسونه زموږ یعنی د قدرت لاسو زموږ یعنی په خپل قدرت سره چارپایان نو دوی د هغه مالکان دي او دغه چرپایان تابع کړي یعنی عاجزه کړي مو دي د پاره د دی نو ځینې د دې د سورلي یعنی د سورتیا د پاره دي او ځینې د دې حیواناتو څخه دی خوراک ځینې کوي یعنی خوري او ستا د پاره د دې په دغو چرپایانو یعنی حیوانانو کې ډېرې نفع او فایدې او د څښلو شیان آیا دوی شکر نه باسي یعنی پر دغو نعمتو باندې او نیولی دی دوی یعنی مشرکانو بغیر د الله جل جلاله څخه نور معبودان او خدایان چې شاید د دې سره مرسته یعنی مدد وکړل سي دغه معبودان طاقت نه لري د پاره د کومک کولو د دې سره حال دا چې دغه معبودان بدی ته د لشکر په شکل باندې حاضر کړل سي نو نه غمجن کوي اے محمد صلی الله علیه وسلم خبرې د دی او بهشکه مشته معلوم دی یعنی هغه حسد او بغض چې پټوي دی او هغه چې ښکارا کوي دی ایا نه ویني انسان یعنی نه پوهیږي انسان چې بهشکه موږ پیدا کړی دی د هغه نطفه یعنی هغه ناپاک اوبو څخه نو ناڅاپه دی سخت جنګ کوونکی وي ښکارا ونسي خلقه قال من
او بیان کړی دی موږ ته یو مثال یعنی تړي پر موږ باندې یو مثال د هډوکو هغه وراسته او ير کړی دی خپل پیدایش او دی وایي څوک به ژوندۍ کې دغه هډوکي حال دا چې هغه زاړه یعنی وراسته سي بیا ژوندۍ کیږي وایه ای محمد صلی الله علیه وسلم بیا به ژوندۍ کې د الله جل جلاله هغه چې پیدا کړی دی اول واري او حال دا چې د الله جل جلاله پر هر قسم پیدایش باندې ښه عالم دی هغه ذات چې ګرځولې دي یعنی پیدا کړی دي ستاسو د پاره د هغه درخت شنی څخه ور نو ناصافه تاسو د هغه درخت څخه ور بلوي ایا نه دی هغه ذات چې پیدا کړی دي اسمانونه او مځکه قادر په دې باندې چې پیدا کړی په شان د دی یعنی وو قادر دی پر دې باندې او هم دی یعنی الله جل جلاله اصلي ډیر پیدا کون کی ش عالم د مخلوقات سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بشک همدا خبره ده چې امر یعنی حکم د الله جل جلاله هر کله چې الله جل جلاله اراده وکړي د پیدا کولو د یو شی نو دا چې وایو هغه شی ته جوړ سه نو هغه جوړ سي نو پاکي ده د الله جل جلاله ته چې پلاس یعنی په قدرت د دکشي ده بادشاہي د هر شی او خاص وحمدته یعنی الله جل جلاله ته تاسو بیا بیول کېږي په آخرت کې د پاره د جزاء